السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد یو محترم رور مخکې پوښتنه کړې و او ما یقین وکړ کتلې مو خو بس بخنه به کوي را نه هېره شوې وه. پوښتنه دا ده چې یاره د ښځو ویښته خرڅېږي او دلته خلک خرڅوي بیا په ډېر قیمت خرڅېږي، دا څنګه دي؟ جناب محترمه، د ښځې ویښته خرڅول د ګناه کبیره ده او حرام عمل دی. دا مسله په جلد اتم صفحه 196 کې کتاب الحذر والاباحه احسن الفتاوا ذکر کړي. به صفه ستر لیکلي وای دا ګناه کبیره حرام عمل دی او ګناه کبیره دا وای ځکه دی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی لعن الله الواصله والمستوصله. نو واصله هغه ښځې ته وای چې یخته لګون کی، نو د دې وجه نه دا خانه ده او دا مسله فتاوا حقانیم ذکر کړي. فتاوا حقانی بیا دام لیکلي دی وای دا یخته خو لا کدا د ښځو وي ورته د بل چا قتلم حرام دي، ځکه کله کله دا چا د یختونم سړی خوند خلی چې اوه څومره ناشنا تور او د یختې دي. نو د دې وجه نه بیا به خخوي چې ښځه کم یختې د لیکلي دي وای کنګنی نه دا څه ورته وای دا ګومنز وای ګومنز سره چې کله دا یخته دغه کېږي او دې سره کم یخته ووځي او وغورځېږي نو هغه به یا خخوي او که د خخولو ځای ورسره نه بیا به داسې ځای کې یو کپړه کې به تاووي، داسې ځای کې به چې د پردیو غیر محرم سړو نظر هم ورباندې نه لګېږي. نو خرڅول خو بیخي جایز نه دي. دا مسله صراحتا هدایم لیکلې ده او فتاوا شامیم لیکلې ده چې خرڅول جایز نه دي. البته دغه د خخولې یا یو ځای کې خودل د طریقه ده. نو د دې وجه نه د یختانو خرڅول ځکه دا انتفاع بجزء الادمی ده، د انسان د بدن په یوې حصې باندې انتفاع ده هغه خرڅول دی او د انسان بدن نه خرڅېږي او نه اجزا خرڅېږي. د دې وجه نه خرڅول هم ناروا دي او اخیستل هم ناروا دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.